د ملا ضعیف لخوا د عصري زده کړو مخالفین ظالمان او د اسلام دښمنان ګڼل او غبرګونونه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د طالبانو غړو ته لارښوونه کړې چې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته هم پام وکړي. نوموړي د عصري علومو مخالفان جاهل او د مسلمانانو شعوري دښمنان بللي دي. ملا ضعیف د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس کې لیکلي، زه د یو مسلمان په توګه حاکمانو او مسلمانانو ته لارښوونه کوم چې له اسلام څخه د دفاع لپاره د دیني زده کړو ترڅنګ عصري علومو ته هم مخه کړي. عبدالسلام ضعیف ټینګار کړی چې له عصري علومو پرته د ځمکې او اسلامي حاکمیت دفاع نشي کېدلی. نوموړي یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه غوښتي چې عصري زده کړو ته لاره هواره کړي او د دې برخې د پرمختګ لپاره د اړین ګامونه واخلي. که څه هم یو شمېر طالب فعالانو د نوموړي د یادو خبرو هرکلی کړی، خو یو شمېر نورو بیا ویلي چې د اسلامي امارت مشران د عصري زده کړو مخالف نه دي او باید له بې ځایه نیوکو ډډه وشي. تر دې مخکې ولسمشر غني هم بار بار یو شمېر طالب مشران د عصري زده کړو سره په مخالفت تورن کړي وو. طالبانو د افغانستان د ښوونځیو په نصاب کې بدلون راوستی او د دیني موضوعاتو د شمېر د زیاتولو ترڅنګ په تیرو 2.5 کلونو کې په هیواد کې سلګونه دیني مدرسې جوړې کړي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې عصري علوم به د ملي او اسلامي کلتور سره سم په نصاب کې شامل کړي. تر دې وړاندې دغه وزارت ویاند ویلي و چې د افغانستان له شریعت او کلتور سره په ټکر کې موضوعات له نصابه ایستل شوي دي. همداراز طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او ګڼو مشرانو یې د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښودلی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.